السلام علیکم دوستانو. زه ډاکټر عمر احمد قایم یم او غواړم چې نن ستاسو سره د لمانځه د ګټو په هکله باندې یو څو لنډې خبرې وکړم. مخکې د دې نه چې د ګټو په د لمانځه د ګټو په شروع باندې پیل وکړو، زه یوه وړه شانته ټوکه تاسو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې در باندې ونه غمیږم. کومه ورځ یو عادي سړی، پیسه‌دار سړی و، عادي سړی بیولو د فوټبال مسابقې ته. په فوټبال مسابقه کې ناست و چې بازي شروع سوله، نو ډېره په شدت باندې روانه وه، هر چا به توپ وهی، دې خواته واخواته به ځغلي د بل ګوند. نو هغه سړي پوښتنه وکړه چې دا څه کوي په دې توپ پسې دونه ځغلي؟ هغه ویل بازي ده. ولاړ سو، دا پیسې واخله، هر یو ته یو توپ ورته واخله چې نکې یو بل سره خوش نکړي. چون هغه د فوټبال په مسابقې په ګټه باندې نه پوهېدی. موږ هم ډېر خلک متاسفانه چې د لمانځه په هغه اصلي اهدافو باندې نه پوهېږي. همدغه دوی ویني چې خلک پورته کېږي، درېږي او په رکوع ته ځي، سجدې ته ځي، په حساب سره پورته کښته کوي، دغه ظاهري حالت ته یې ګوري. نو په دې خطر باندې دوی داسې فکر کوي چې لمونځ همدغه یوازې پورته کښته کېدل دی. دا خو موږ په جیم کې هم کولی سو، په چمن کې، په ګراوند کې، په میدان کې، هلته هم کولی سو، ورزش دی. خو تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی، زه پسې ګرځېدلی یم، لمونځ تر دې ډېرې زیاتې ګټې لري. او په کتابونو کې به تاسو لوستلي، زه د هغو کتابونو سره ډېر دغه نه لرم، تاسو خپله لولئ. په مختلفو کتابونو کې مختلفو علماو پر دې باندې کار کړی دی. زه زیات بخش پر اجتماعي او پر طبي بخش باندې ستاسو سره خبرې کوم، شاید لږ هم د اجتماع په بر کې راسم. آیات شریف دی د سورت عنکبوت 45 آیات دی. وایي الله جل وعلا فرمایي وایي واقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. وایي لمونځ اقامه وکړئ یا قائم یې کړئ، ودروئ، ځکه چې لمونځ د فحشاو د منکراتو نهي کوونکی دی، منع کوونکی دی. او ولذکر الله اکبر، او د الله ذکر چې دی دا تر ټولو غټ دی. نو علما وایي چې دغه لمونځ د الله د ذکر تر ټولو عمده او اساسي برخه ده. دا خو آیات شریفو، د دې آیات شریفه وروسته بیا ډېر احادیث په دې کې راغلي دي، او ډېر علما داسې وایي چې هغه لمونځ چې شخص یا مسلمان د فحشا او د منکراتو څخه منع نه کړي، اصلا هغه لمونځ نه دی، یا قابل قبول لمونځ نه دی، یا لازم چې ورته وایي هغه نه دی. یعنی یو د لمانځه ظاهري شکل دی، یو واقعا د لمانځه اقامه کول دی، چې لمونځ ته څنګه سړی ارزش ورکوي او څنګه ورته درېږي. دا که مقدمه بولئ تاسو، که معلومات یې بولئ، لږ مې درته وویله. اوس لمانځه په ګټو باندې راځو چې لمونځ کومه ګټې. ما د لمانځه دپاره 3 برخې ګټې کړي دي، تقسیم بندي کړي دي. لومړۍ برخه بدني پاکوالی دی، چې د لمانځه دپاره معمولا اودس کېږي، کالي پاک وي، ځای باید پاک وي. یعنی سړی د پاکوالي سره عادت کوي، باید هر شی پاک کړي سړی. د اوداسه کې تاسو ته معلوم دی چې سړی ټول د بدن اکثره برخې چې ډېرې د کاروبار سره مصروف وي، هغه باید بیرته ومینځي، پاک یې کړي. کالي باید سړی پاک کړي، ځکه د پاکو لمانځو سره باید بدرېږي. جاینماز دی، هغه شی چې هواروي هغه باید پاک وي، ځمکه باید پاک وي. یعنې بدن دې باید پاک وي چې سړی د پاکۍ سره عادت کېږي. او هر ځل چې سړی پاکوي نو دا د بدن دپاره ګټور دی. دوهمه برخه یې چې همدغه بیا هم د روغتیا پورې اړه لري، ځکه چې په لمانځه کې تاسو وینئ چې مختلف او منظم حرکات اجرا کېږي. که چیرې دغه په دقت باندې اوسي، هر حرکت چې اوس دغه څخه مختلفې طریقې جوړې سوي دي، یوګا دی او نور ورزشونه دي، مختلف ورزشونه، عین حرکات یې منتها یا په ډېرو دغو باندې یا په مختلفو شکلونو باندې کاروي. دا هم
که سړی ډیر نسی کولی سپورتونه نسی کولی د بدن د صحت لپاره د روغتیا لپاره ډیر ګټور دی. او درېیمه برخه هغه مغز ته منظمه وینه رسیږي. دا تجربه شوې ده چې کله څوک لمانځه ته ودرېږي او په دقت باندې قرائت وکړي، سورتونه ووایي او ټول شیان په دقت باندې اجرا کړي، د انسان وینه ډېره مغز ته ځي او ګراف چې اخیستل شوی دی، معاینات چې شوي دي په طبي لحاظ باندې، په دې وخت کې مغز ته ډېره زیاته فوق‌العاده وینه رسیږي. او مغز ته چې وینه ورسیږي انسان د زوړوالي څخه پاتې ساتي. مغز سالم وي، هر څونه چې مغز ته ډېره وینه ورسیږي مغز هغومره سالم پاتې کیږي. ښه فکر کولی سي او د سکلیروزس څخه جلوګیري کوي، یعنی ژر نه زړیږي، مغز ډېر ژر نه زړیږي. دا عمده دغه دی بخش دی. دا درې عمده شیان دي چې په بدني لحاظ باندې باید سړی په نظر کې ونیسي. بدني پاکوالی دی، سالموالی دی یا روغتیا ده، او مغز ته مکمله وینه رسیږي چې مغز خپل فعالیت ښه کولی سي. یو دوه لنډې د ټولنیزې ګټې مې هم لیکلي دي، ورسره یادورې کړي دي. هغه یوه ټولنیزه ګټه دا ده چې شخص منظم او با ډیسپلین عادت کیږي، ځکه چې لمونځ په معین وختونه دی او په معینه طریقه دی، ټول شیان مشخص دي. نو کله چې سړی لمانځه ته د لمانځه وخت راورسېږي، هغه څوک چې لمونځګزار دی چې د لمانځه وخت راورسېږي، اتومات په بدن کې دغه راځي چې هله شي د لمانځه وخت سو، یعنی هغه ټول سیستم د ژوند یې منظم کیږي. او په عین حال کې لمانځه ته چې درېږي په دې باندې فکر کېدی چې خدای تعالی سره زه په ملاقات کې یم، حتما د یو غټ مقام سره چې سړی په ملاقات کې باید ډېر با ادبه با کرکټر ورته ودرېږي او با ډیسپلینه باید کار وکړي. نو که چیرې دا پریکټیس سړی منظم وکړي، د ورځې 15 وخته دا منظم وکړي او که اضافي هم لکه نفلونه چې کوي ورسره وکړي، انسان په خپل ژوندانه کې با ډیسپلینه او منظم عادت کیږي. دا ډېره ګټوره ده د انسان په ورځني ژوند کې، په وظیفه کې، په هر ځای کې چې که تاسو وظیفې کې هم یاست، که منظم او با ډیسپلینه ورسئ ورته، نو تاسو د کارفرما ورته وایست که هغه څوک چې مالک د هغه ځای دی یا امیر دی، هغه په نظر باندې ښه ورته ورځئ او ښه یې مني. دوهم په واده وفا کول دي. که سړی هغه څوک چې په لمانځه باندې درېږي، دې معنا ده چې خدای تعالی سره یې واده کړی ده چې زه په دې وختونو باندې باید تا ته ودرېږم. نو دغه واده دی پریکټیس کوي، او دا د انسان طبیعي خاصیت دی چې هر شی ډېر پریکټیس کړي هغه د عادت باندې بدلیږي. نو کله چې هره واده د په وخت باندې اجرا کوي، په 15 وخته کې چې منظم لمونځ سړی کوي او دا واده اجرا کوي، نو دی په دغه واده کې کلک پاتې کیږي. نو غیر یعنی چې بیا د بل چا سره واده کوي، دغه د وادي او نقطه چې ده یا نطفه چې ده په مغز کې، دا د ورته وایي چې واده خلافي ونه کړي، واده خلافي ونه کړي. نو دا شخص معمولا واده خلافي نه کوي. د دې خاطر په بعضې حدیثو کې راغلي دي چې د منافقینو یو نښه یا دا ده چې واده خلافي کوي، واده وکړي بیا نه پر ځای کوي. منافقین هغه کسان دي چې ظاهرا مسلمانان دي مګر په زړه کې نه دي، یا مسلماني صحیح نه ده اخیستې، نور نښې هم لري چې د دې ځای سره ارتباط درلودی، نو ځکه مې دا پکې کې راوستی. یو خبره دا ده چې هغه څوک چې په لمانځه باندې ټینګ ولاړ وي او په صحیح ډول باندې لمونځ کوي، معمولا هغه په واده باندې هم وفا کوي. چې کله واده وکړي خپل پر واده باندې درېږي. نو دا دوې ډېرې غټې اجتماعي ګټې دي، دواړې نورې هم لري، خو زه لنډومه چې یو سړی با ډیسپلینه کیږي، منظم او با ډیسپلینه کیږي، او دوهم په واده باندې وفا کوي. او دا زموږ په ټولنه کې، په هره ټولنه کې چې په هره ټولنه کې د ټولو نه عمده خبره ده. اعتبار ځکه د بیان تللی چې څوک په واده باندې نه درېږي، او هغه څوک که واقعا وغواړي چې واقعا لمونځ وکړي، هغوی په واده باندې کلک درېږي. اوس راځو پر درېیمه او اساسي برخه باندې چې ما پر هغه باندې زیات تاکید کړی دی،
او ډیر خلک ورته متوجه نه دي د مسلې ته، هغه روحي او رواني ګټې دي. روحي یا رواني یا اروایي اوس دا نومونه مختلف سوي دي. پخوا یوازې روحي ورته ویل، اوس رواني هم ورته وایي. فارسي کې رواني دي، په روحي هم ورته وایي، اروایي هم ورته وایي، او سایکولوژیک هم ورته وایي. هر نوم سره چې تاسو بلد یاست دا ګټې دي. د دې جملې څخه اول خبره چې ده، انسان په ځان باندې ډاډه کیږي. د ډېر غټه مهمه مسله ده، ځکه همیشه دی فکر کوي چې خدای تعالی را سره دی، یعنی یو غټه واسطه لري. موږ تاسو کې یو کوچنی واسطه هم ولرو، نو یو دفتر ته یو مقام ته ډېر ښه په بجرأته باندې ورځو، ورته یو ځای ته چې مو کار وي، ځکه چې فلانی مو واسطه دی، او چې ورسو مالته هغه خبره ورته کوو چې فلانی راستولی مې، یعنی فلانی کس ما واسطه دی یا زما شاته را سره دی، ملګری مې دی. په هر صورت واسطه موږ تاسو پېژنو. نو دلته خدای تعالی واسطه دی. که څوک هغه څوک چې دقیقاً د خدای تعالی دپاره لمونځ کوي، هغه خدای تعالی خپل واسطه بولي. ځکه په هغه لمانځه کې هم داسې ورته وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوازې تا ته عبادت کوم او یوازې ستا څخه مدد غواړم. یعنی دلته خدای تعالی تر ټولو غټه واسطه دی د سړي دپاره. د سړي تسکین وي چې خدای تعالی را سره دی، هغه زما واسطه دی، او هغه زما په ضرر باندې کار نه کوي، زما په ګټه باندې کوي. نو هر ځای چې ته ورځې ښه ډاډه به یې ورته چې زه غټه واسطه لرم، خدای تعالی مې واسطه دی. او عادتا خلک وایي دا چې خدای خو سته. دا د که چیرې موږ واقعا باندې عقیده ولرو، په دې باندې خپل روحن ځان تلقین کو او آماده کو، روحن موږ قوي کیږو، په ځان باندې ډاډه کیږو. هر څوک چې هغه لمونځ کوي په ځان باندې ډاډه وي، ځکه چې پوهېږي چې شاته خدای تعالی سته. یو لار نه یو لار ورته برابروي، ورته که دا لارې که بله لارې تر دې ښي، یو دروازه ورته خلاصي، یو لار ورته برابروي. دا د رواني لحاظه څخه ډېر زیاته ګټه لري. ډېر خلک چې په غیر اسلامي نړۍ کې یا غیر مذهبي دغه کې اخته یې، تاسو وینئ چې هغوی زیات خودکشانې کوي. علت یې دا دی چې هغه په ځان ډاډه نه دي، هغه شاته په دې فکر کې نه دی چې خدای تعالی زما سره همکاره دی. که په دې شي کې مې تاوان کوي، په بل کې به ګټه وکړم، که دا به زما دپاره ګټور نه و چې پاته سو. یعنی په هر صورت په مذهبي خلکو کې، په خصوصا په اسلام کې، هغه څوک چې لمونځ پر وخت باندې کوي او په منظم ډول باندې، او خصوصا چې اقامه یې کوي. اقامه معنا دا ده چې لمونځ په صحیح ډول باندې وکړي، او په صحیح ډول باندې معنا دا چې په لمانځه په مفهوم باندې وپوهېږي چې زه څه وایم، په هغه ډول چې لازم دی ویې وایي. یو عادت دی، ډېر خلک دی لمونځ کوي، په خبر هم نه یي چې زه په ولاړه کې یم، که په ناسته کې یم، که په کوم ځای کې یم، داسې ژر ژر یې وایي، او خبر هم نه یي چې ما څه وویله. نو هغه داسې معنا لري لکه څوک چې خیرات غواړي، د دوکان مخ ته تېرېږي، درېږي نه، همداسې ورته ولاړ یې، لاس یې نیولی یې او روان یې، خیرات راکړئ، خیرات راکړئ، خیرات راکړئ. نو معلوم نه دی چې دغه تر پایه پورې به کوم څوک داسې تصادفي پرپېږي چې په لاس کې ورکړي که نه. ولې غوښتنه دا ده چې سړی باید دقیقاً څنګه ورته ودرېږي او څنګه یې ځینې وغواړي. درېدل هم فرق لري چې په کوم انداز سړی ورته درېږي، غوښتل هم غواړي چې په کوم انداز یې ځینې وغواړي. نو کله چې په لمانځه کې سړی درېږي، په لمانځه کې ټول شیان دا دي چې باید په دقت باندې وسي، خشوع او خضوع ورته وایي، په دقت او په بردباري باندې ورته وسي، ټوله توجه باید هغې خواته وړی. که په دا رقم باندې وکړي، تاسو باور ولرئ چې د انسان ډېر زیات په ځان باندې ډاډه کېږي، او د خدای تعالی سره رابطه ټینګېږي، او په دې فکر کې چې خدای تعالی همیشه زما سره ملګری دی. دا ډېر تفصیل ته ضرورت لري، خو دومره کفایت کوي، ځکه چې بیا ویډیو ډېره اوږدېږي، در باندې تکلیف نشي. دوهمه ګټه یې چې ده، فکري تمرکز پیدا کول دی. کله چې تاسو په لمانځه کې په دقیق ډول باندې ټول شیان په دقت باندې ووایاست، یعنې صورتونه په دقت ووایاست، په دقت ودرېږئ، داسې فکر کوئ چې خدای تعالی ته ولاړ یاست، ورسره که ویستې، ستاسو ټول فکري تمرکز پر همدغه منطقه باندې کېږي. نو کله چې تاسو فکري تمرکز دلته وکئ، ستاسو د مغز قوت زیاتېږي، او پر یو معین شي باندې تاسو تمرکز کولی شئ. او دا په رواني لحاظ باندې وثابته شوې ده چې پر هر شي باندې زیات تمرکز وکړئ، په
پر هغه باندې زیات ګټه کوي، تاثیر هم زیات کوي باندې. نو مغز دی د نورو شیانو څخه راګرځي او تمرکز پر یوې خوا باندې کوي چې عادت کېږي د دې سره. ته د یو بل وخت چې یو بل شی غواړې زده یې کړې، هم تمرکز دی بیا پر همغه شي باندې کېږي. خصوصا هغه کسان چې درس وایي، د هغو دپاره ډېره مهمه ده چې مثلا د درس په وخت کې 20 فکرونه ورته راځي. اما که چیرې سړی عادت سوی چې تمرکز وکړي، نو هغه په لمانځه کې تر ټولو ښه بهترینه پریکټیس دی چې د فکر د تمرکز دپاره دلته کېږي. کوشش وکړئ چې په دقت باندې په لمانځه کې ټول شیان په دقت ولولئ او په معنا یې وپوهېږئ او وپوهېږئ چې د چا سره خبرې کوي، د چا څخه یې غواړي. ټوله فکر دلته راوګرځوئ. هسې نه چې پر لمانځه باندې ولاړ یاست یا د پارک شیان په دغه کوئ یا د دوکان سوداوي پکښې کې حسابوئ یا نورې ګټې مو پکښې کې ګورئ، هغه تمرکز نشو. نو تمرکز باید په خپله لمانځه باندې وکړئ. په دې صورت کې تاسې عادت کېږئ. خصوصا د شاګردانو د محصلینو د دیو دپاره ډېر مهم دی چې دوی چون درس وایي، په درس کې تمرکز باید پر راټول سي. که ټول نسي، درس یې نسي زده کولی. درېیمه ګټه چې ده، هغه د ډېرو تشویشونو څخه سړی ګوښه کېږي. یعنې د دنیایي تشویشونه بیخي زیات وي. هره ورځ خصوصا په اوسنۍ زمانه کې موږ تاسې وینو چې فکر ټول مغشوشه دی. دلته څه حال دی، هلته څه حال دی، وغیره وغیره شیان دي چې هغه زموږ فکرونه یې مصروفه کړي دي. نو موږ ډېر ستړي، روحاً ستړي، ناارامه یو، روحاً ناارامه یو، او ډېر خلک روحاً مریضان دي. بدبختي دا ده چې زموږ تاسې په ټولنه کې سایکالوجستان ډېر کم دي چې دوی ورته ورسي او نه ورځي هم ورته، ځکه چې هلته که ورته ورسي خلک یې لیونی بولي. درحاله چې دا لیونی نه دی، رواني ناروغان دي. موږ تاسې اکثرا رواني ناروغان یا اروايي ناروغان یو. کله چې د رواني ډاکټر ته سایکولوژیست ورته ورسي، تاسو ته بیا معلومیږي چې هلته دا څونه ناروغان موجود دي. په هر صورت کله چې تاسو بل لمانځه ته ودرېږئ او صحیح لمونځ وکړئ او توجه او تفکر مو خاص د الله خواته کوئ، د لمانځه خواته کوئ، د دې تشویشونو څخه تاسو لرې کېږئ. ولو که دغه د لمانځه ټایم هم وي، اما یو ځل چې فکر د هغو څخه وشکېدی، دوهم ځل چې هلته بیا پیوند ورته ورکوئ، بیا وخت نیسي او دغه چې وشکېږي د عادت څخه اوړي. دغه شی دی چې د ډېره ګټه درته کوي، په منظم ډول باندې انسان ته ګټه کوي چې څنګه خپل فکر د تشویشونو څخه راخلاص کړي او په یو معین شي باندې تمرکز وکړي. نو د باندنۍ تشویشونو څخه خلاصېږي. څلورمه ګټه چې ده، هغه دا ده چې د لمانځه وروسته سړی ډېر سکون واخلي، تسلي پیدا کړي. دا چې یو غټ کار مې وکړ، ما خپل دغه واسطه مې چې درلودله، لوړ مقام چې و، هغه ته مې ټول شیان ورته وویله، ټول مې ځینې وغوښتله. سړي ته تسلي ورته پیدا سي، د زړه ډاډه سي چې د باقي مانده کار دپاره بیا سړی ښه په ډاډه زړه باندې ولاړېږي. دا ډېره مهمه ده. د زړه سکون اوس ډېر نادره سوی دی. خلک پسې ګرځي، په مشکله باندې پیدا کولی سي. سکون پیدا کول اوس بیخي خطر دی، ځکه چې خلک لمونځ هم چې کوي، حتی مسلمانان لمونځ هم چې کوي، داسې لمونځ نه کوي چې په دقت باندې وکړي. لمونځ دی فقط لکه قرض یې باندې ژر ژر په 1 دقیقه 2 دقیقې کې ګرده خلاص کړي او بس سلام وګرځي، په وڅنډي او پر روان سي. درحاله چې لمونځ باید په دقت باندې وسي، په ښه غور او دقت باندې چې په خپلو اصولو باندې لمونځ وکړي. تاسو به ووینئ چې د لمانځه نه وروسته، تر دعا نه وروسته به تاسې وګورئ چې تاسو څومره په زړه باندې ډاډه سوي یاست، څومره د زړه سکون درته پیدا سوی دی. او دا د زړه سکون دا په سایکالوژي کې فوق العاده رول لري. وروستی ده، خو کمزوری نه دی، وروستی نه ده، تر ټولو قوي هم ده. دا راتلونکي ته هیلهمند کېږي. څوک چې ښه لمونځ کوي، هغه راتلونکي ته هیلهمند وي، ځکه چې په لمانځه کې همدا دعاوې دي. لمانځه هم دعا ده. دعا کوي، خدای ماته دغه شی راکړي، دغه راکړي، دغه راکړي، دغه راسره وکړي، هغه راسره وکړي، ما وبخښي، او ټول شیان چې په دعا کې کوي. نو سړی دې ته آینده ته مطمئن سي چې ما خو خدای تعالی ته دعا کړې ده، او په دې 100 کې فرضاً که 50 شپېته هم راته منظور کړي، نو دا هم زما دپاره ډېره غټه ګټه ده. دا تر ټولو اساسي برخه ده چې موږ تاسې په دنیوي لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې دې ته اماده کوي چې اوس دې دعا هم کړې ده، خدای تعالی درته سره دې وعده هم کړې ده چې زه به دا کارونه کوم او خدای تعالی څخه دې غوښتي هم دي. نو ځکه تاسو راتلونکي ته هیلهمند کېږئ. او څوک چې راتلونکي ته هیلهمند سي، هغه ښه په شوق باندې کار کوي، په صداقت باندې کار کوي، محنت کوي، خواري کوي چې ځان هغه ځای ته ورسي.
هغه کسان چې هیلمن نه دي هغه څخه پر نیمه لار پاتې کېږي، ځکه هغه نه پوهېږي چې دې ته رسېږم که نه رسېږم. خو کله چې تاسو په وعده باندې وفا کوئ، کله تاسو د خدای تعالی سره مستقیم خبرې کوئ، کله چې تاسو د هغه څخه غواړئ، کله چې دا ګرد شیان تاسو وکړئ، زړه مو سکون پیدا کړي، تاسو هر څوک چې لمونځ کوي هغه راتلونکي ته هیلهمند کېږي، او د راتلونکي هیلهمند کېدو لپاره سړی توانمند کېږي، قدرت په بدن کې پیدا کېږي. ټول هغه انرژي چې تا د کهالت او د کسالت خواته بیایي هغه د منځه وړي او ته په فعاله شخص باندې بدلوي. نو دا څو نقطې زما په نظر کې اوس اجل را وګرځېدلې چې ستاسو سره مې شریکې کړلې، او امکان لري چې خاص سایکولوژیستان چې دي چې په دې برخه کې کار کوي هغه تر دې هم زیاتې نورې مشورې درته درکړي او درته ویلی سي. زه هیلهمند یم چې تاسو ته ګټور واقع سوی، تاسو په لویه لاس سپارمه تر بل موضوع پورې چې بیا زموږ ستاسو لپاره پیدا کېږي. تاسو اباد، روغ، خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.